تېره شپه د پکتیکا ولایت په اورګون او برمل ولسوالیو په ځینو سیمو د پاکستان له لوري هوایي بریدونه وشول. دغه بریدونه پر ملکیانو شوي چې له امله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون 18 تنه شهیدان شوي او د 6 ښځو په ګډون 7 تنه نور ټپیان شوي هم دي. په شهیدانو کې د یاد ولایت د کلب لیول 8 لوبغاړي هم شامل دي. په ورته مهال افغان ځواکونو پر دغه سیمو کې پر ډیورن فرضي کرښه په پاکستاني لوري انتقامي بریدونه کړي دي. په دغه بریدونو کې پاکستاني لوري ته درنه مرچ وبلا اوښتي، خو تر اوسه یې کره شمېر نه دی معلوم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو راشد خان، محمد نبی، نوین الحق، رحمان الله ګربز، حضرت الله زازي، مجیب زدران او ځینو نورو اوسنیو روزونکو او لوبغاړو د پاکستاني ملیشو په وروستیو هوایي بریدونو کې د ملکي وګړو پر شهادت ژوره خواشیني ښودلې او د افغانستان کرکټ بورډ د هغې پریکړې هرکلی یې کړی چې د پاکستان کرکټ لوبډلې سره یې راتلونکې سیالۍ لغوه کړي. د افغان سولې په اړه د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد بیا په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې پاکستان باید په افغانستان بریدونه بند کړي. نوموړي همداراز ویلي چې قطر د 48 ساعته اوربند په غځولو کامیاب شو، خو پاکستان دغه اوربند مات کړ. د افغانستان د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاستونو په ورزشي لوبغاړو او ملکیانو بریدونه ستر جنایت بللی او له نړیوالو ټولنو یې غوښتي چې د پاکستان د دغه بریدونو پر وړاندې کلک اقدامات وکړي. د بشر حقونو نړیوال بنسټ بیا د پاکستاني ملیشو لخوا دغه هوایي بریدونه په کلکو ټکو غندلي. د بشري قانون او د ملګرو ملتونو د بشر حقونو د منشور څخه یې ښکاره سرغړونه بللې ده. دوی همداراز د بشر حقونو له ټولو نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دې پیښې او د افغان ملکي وګړو پر وړاندې د دوامداره تاوتریخوالي په اړه بیړنۍ څېړنه وکړي او د دغه ناوړه عمل مرتکبینو څخه حساب واخلي.